سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، زه همیشه کوشش کوم ستاسو د پوښتنې نه یو پوښتنه راوالم. درې څلور ملګرو دغه پوښتنه دلته په یوټیوب چینل کړې ده چې وفي ماته کمې روپۍ اچوي، یعنې 200 روپۍ اچوي. دا ولې؟ نو غواړم دغې موضوع باندې یو څو خبرې تاسو ته وکړم، دې ملګرو ته جواب ورکړم. ملګرو، د هر کله چې تاسو تعزیل وکړئ نو یو څه مقدار روپۍ چې کم دی هغه تاسو ته وفي درکوي. بیا دې کې اکثره ملګري داسې وکړي چې هغه د خپلو ملګرو سره اوسېږي. نو هر کله چې دوی عزیل وکړي او اول ځل وفي ته ورشي، دوی لاړ شي، نو دوی نه وفي پوښتنه کوي چې ته چیرې اوسېږي. نو اکثره ملګري دا ورته وایي چې زه د خپلو ملګرو سره اوسېږم. نو هغه کوم د وفي کس چې کوم تاسو په اداره کې ناست دی هغوی دا فکر کوي چې د خپلو ملګرو سره اوسېږي، د ده چې کوم مصارف دي، کرایي ده، د خوراک دا چې کوم دی دا ملګرو په خپله غاړه اخیستي، یعنې د هغو په غاړه دي. نو دې دپاره چې کوم دی وفي تاسو ته روپۍ کمې رالیږي. دا اکثرا یو غټ لامل دی، دا یو غټه وجه ده. نو زما ټولو ملګرو ته دا خواست دی چې هر کله تاسو وفي ته ورځئ، اول ځل باندې ځئ، نو تاسو ورته وایئ چې زه ملګرو سره اوسېږم، ولې کرایي چې کوم دی هغه زه ورکوم، په ما مصارف راځي، نو مصارف زه هلته ورکوم. یو خبره. بل کوم ملګري چې اوس ورته روپۍ کمې راځي هغو دپاره حل دا دی چې دوی دې داسې وکړي، بېرته دې د وفي سره رندي واخلي، هلته دې ورشي وفي ته او ورته ودې وایي چې زه د ملګرو سره اوسېږم، په ما باندې دومره کرایي ملګرو اچولې، زه دومره کرایي هلته ورکوم، خوراک پوشاک هر څه چې کوم دي هغه زما ټول خپله ذمهواري ده، هغه مصارف زه خپله ورکوم. نو اکثرا کیسونو کې دغه یو وجه کېدلی شي چې د وفي بیا تاسو ته کمې روپۍ رالیږي. بله اکثرا زه ویډیوګانو کې دا خبره کوم چې ښه خبره دا ده تاسو دولتي ځای واخلئ. دغسې مشکلاتونه به تاسو لرئ. تاسو دولتي ځای چې کله واخلئ، یو خو به ستاسو خپل ځای تاسو ته درکړی شي، خپل کور به وي. دویمه دا ده چې تاسو به سوسیال ولرئ. دریمه دا ده چې دغسې مشکلاتو سره به تاسو نه مخ کېږئ. بیا که تاسو هر کله یو مشکل سره مخ کېږئ نو ستاسو به سوسیالي، تاسو خپل سوسیال سره اړیکه نیولی شئ، ستاسو دغه مشکلات حل کولی شي. اوس کوم ملګرو ته چې روپۍ کمې راځي او دوی ملګرو سره اوسېږي، دوی دې داسې وکړي چې لاړ دې شي وفي سره دې رندي واخلي او هغو ته خپل حالت چې کوم دی هغه تشریح کړي، مکمل تشریحات تاسو ورکوئ، ورته ووایي چې زه ملګرو سره اوسېږم، کرایي هم ورکوم، د خوراک پوشاک ټول مصارف چې کوم دی هغه په ما دي. نو ستاسو دغه مشکل به انشاءالله حل شي او تاسو ته به وفي چې کوم دی هغه مکمل روپۍ اچوي. ځکه زه بار بار دغه یو خبره تاسو ته کوم، بیا یو ځل دا خبره تکراروم چې ښه خبره دا ده چې تاسو د دولت سیستم ته ننوځئ، تاسو دولتي کورونه واخلئ، تاسو به سوسیال هم وي او د دغسې مشکلاتو سره به تاسو نه مخ کېږئ. نو مننه ملګرو، دغه پوښتنه او دغه معلومات که تاسو هر څنګه پوښتنه لرئ، تاسو خپله پوښتنه ته په یوټیوب چینل په کمنټس کې خپله پوښتنه ما ته پرېښودلی شئ. انشاءالله زه به په خپل وخت ستاسو د پوښتنو تاسو ته خامخا جواب درکړم. مننه ملګرو، تر بل ویډیو پورې به الله سپارم. په مخه